پیکسلیب زده کړې کورس پارت 3 په پارت 1 او پارت 2 کې هم مونږه د پیکسلیب اړونده خبرې کړې وې، په هغه کې مونږ تاسو ته ډېر معلومات درکړي وو. نو نننۍ درېیمه ویډیو د پارت 3 دی، په دې کې به هم د پیکسلیب زده کړئ. راځئ له ما سره په دې ویډیو کې. نو ګورئ مونږه په تېره ویډیو کې خبره د کلر پورې رارسولې وه چې په کلر کې مونږه خپل ټیکس رنګ چې کوم دی دې ځینه چینج کولی شو. دا مونږه په تېره دویمه ویډیو کې دا خبره کړې وه. مونږ را رسېدلي همدې ته. اوس ګوره په دې ټیکسچر باندې چې مونږ څنګه کلیک کړو دلته ګوره زمونږ د دې خط دا کلر بلک دی. دې خط لاندې مونږه تصویر بیکګراوند دغسې چې څه هم تاسو دې لاندې ور اچولی شئ. ګورئ دې ځینې اچولی شئ. په تصویر باندې به تاسو کلیک کړئ. ګورئ دغه زما د یو تمنیل دی، فرض که دا زه دې خط لاندې ور اچوم. ګورئ د دې خط لاندې همدغه تمنیل ور وغورځېدو. ګورئ تاسو لاندې خط باندې کش کړئ، دا خط کش کړئ، را کش کړئ. ګورئ دې ځای کې تاسو خپل تمنیل ځننه تاولی را تاولی هم شئ. اگه غواړئ چې دا پکې زه نه لګوم، بس په ډیلیټ باندې کلیک کړئ، دې نه به خبره ختمه شي. دلته ګورئ بل آپشن دی اوپیسیټي، په دې باندې چې موږ کلیک کړو ګورئ دا لیکه چې موږ څومره شاته وړو بره زموږ خط به تت کېږي، یعنې رنګ به پیکه کېږي. د دې وظیفه دا ده چې یوازې د خط رنګ تیز او پیکه کړي. نو ګورئ دلته بل آپشن موجود دی روټیټ، په دې باندې چې موږ څنګه کلیک کړو ګورئ دا چې بره د مثبت طرف ته وړو زموږ خط به تاویږي، ښکته وړو تاوی را تاوی به. د دې دنده همدومره ده چې یوازې خط تاو کړي را تاو کړي. صحیح ده. نو ګورئ دلته بل ماسک په نوم آپشن دی، نه تېر شه، دې کې خاص څه نشته. بل په دې فاونډ باندې چې موږ دلته کلیک کړو ګورئ دلته زموږ خطونه دي، کم ټیکسټ چې تاسو دې ځینې ورکول غواړئ تاسو په لنډو انتخاب کې بس همغه سلیکټ کړئ. صحیح ده. دې کې هم خاص څه نشته. او ګورئ په دې کوروي باندې چې موږ څنګه کلیک کړو ګورئ دا چې موږ مخې ته وړو زموږ خط به کوږېږي. دلته ګوره دا اکثره په لوګوګانو کې په دې شیانو کې دا ډېر زیات پکارېږي. تاسو دې ځینې خط ګورئ تاولی را تاولی هم شئ. د دې دنده دا ده. او ګورئ بل دلته بیکګراوند دی، موږ چې په دې بیکګراوند باندې څنګه کلیک کړو ګورئ دا به موږ انیبل کړو. ګورئ زموږ د دې خط شاته بیکګراوند نشته دی. غواړم دله زه بلو کلر کې او بیکګراوند ورکړم یا بلک کلر کې یا یلو کلر کې. ګورئ زموږ د دې خط بیکګراوند یلو شو. صحیح ده. ګورئ دا دې ځینې خو یو کلر ورکول کېږي. نور د کلر مسله همغه مسله ده. ګورئ دې ځینې دوه کلر تاسو ورکولی شئ. صحیح ده. دا خبرې مخکې هم تاسو ته کړې وې. ګورئ فرض کړه زه دا یو کلر ورکومه صحیح شو. ګورئ لیفټ پینډینګ باندې دا کرښه چې مونږ کش کوو نو چپ طرف ته زمونږ بارډر زمونږ د بیکګراوند بهر وځي. صحیح ده. اوږدېږي به. او که په دې رایټ پینډینګ باندې مونږ کلیک کړو دا مونږ ښي طرف داسې کش کړو بره زمونږ د ښي طرف باندې د ښي طرف بیکګراوند به زیاتېدو کوي، او که شاته وړو نو همداسې به راکمیږي. او که ټاپ پینډینګ باندې مونږ دغه کرښه کش کړو نو ګورئ زمونږ د بیکګراوند کلر به برخیږي. او که په دې باټم پینډینګ باندې مونږ کلیک کو دا مخې ته بوځو ګورئ زمونږ د بیکګراوند شاته بیکګراوند چې کوم دی به لاندې ښکته طرف ته اوږدېږي. دا اخري ښکته اخري لیکه چې تاسو ته کوم ښکاري مونږ چې دا لږ مخې ته بوځو په دې ترتیب سره نو ګورئ زمونږ د دې بیکګراوند دا غاړه چې کوم دی دا ګول شوې. نو د دې دنده وظیفه دا ده. نو په دې ځای کې تاسو دغه سیټینګز کولی شئ. نو موږ به دا اوکې کړو. نو په دې بیکګراوند کې دا خبرې وې. نو دا وه نننۍ ویډیو پارت 3 د پیکسلیب د کورس زده کړې. په نننۍ ویډیو کې مونږه ټیکسچر، اوپیسیټي، روټیټ، ماسک، فاونټ سټایل او کوروي بیکګراوند دغه خبرې په نننۍ ویډیو کې مونږ وکړې. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او څه مو ترې یاد کړي وي. تر بیا او بلې ویډیو پارت 4 پورې د الله په امان.